الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترمو یو ورور پوښتنه کړې ده چې د غسل په وخت کې کلمه طیبه لوستل څه حکم لري؟ محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې څوک په لوڅ بدن باندې غسل کوي چې جامې یې کښلې وي نو کلمه طیبه لوستل صحیح نه دي، ځکه په لوڅ بدن باندې د الله رب العزت نوم اخیستل او یا لکه کلمه شریف ویل دا د الله د نامه تعظیم نه دی په دې کې. نو که چیرې څوک وایي په زړه کې دې ووایي بیا هم صحیح ده، خو په خوله باندې ویل هغه جایز نه دی. الجوهر النیره جل اول صفحه 5 فتاوی یوسفیه جلد 2 صفحه 452. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.